بسم الله الرحمن الرحیم. زه عمر ناصر یو ځل بیا ستاسو په دغه چوپړ کې حاضر یم. نن زموږ د کروډا نه هم کلاس ده. په دې کلاس کې به درې نوي ټولز زده کوو. راځو نن په کروډا کې په درې نوي ټولز باندې کار کوو چې هغه به ډېر دلچسپه هم اوسي. نو راځو په دې پالیګن ټول، سټار او سپیرل درې دانې نور نوي ټولز باندې کار کوو، او دا درې نور به بلکې څلور به ورسره اوسي. دا کامن شیپ په دې څلور ټولز باندې کار کوو، او دا نور امپاکټ او ګراف پیپر دا ځان ته کلاسونه دي، او دا امپاکټ ټول چې دا ځان ته یو کافي ټول ده. نو دې په دې باندې بلې ویډیو کې کار کوو. نو اوس راځو په دې څلورو ټول باندې کار کوو، په هر یو باندې بیل بیل کار کوو. نو راځو اول پالیګن ټول باندې کار کوو چې شارټ کټ موږ سره وای ده. په دې باندې موږ کلیک کوو. کله چې تاسو کلیک یې نو د دې خپل هغه پراپرټي بدلته راشي، چونکې دا ډیسیبل ده ځکه چې موږ کوم پالیګن نه ده ډرا کړی. نو تاسو به په دې کلیک کوئ او دلته به راشئ، په ماوس کې به لیفټ کلیک پریس ونیسئ، لیفټ کلیک او داسې به یې راښکئ. نو تاسو ګورئ د یو پالیګن به جوړ شي. خو چونکې دا په همدې وخت کې چې کله تاسو کلیک وهئ نو داسې عادي شکل کې اوسي. خو که چېرته تاسو ځان سره کنټرول پریس ونیسئ په کیبورډ کې، نو تاسو ګورئ چې دقیق پالیګن جوړیږي. صحیح ده؟ پنځه زولي. نو پالیګن چې ده مطلب پنځه زولي یو شکل ته جوړیږي. نو که غواړئ چې مثلا د دې سایز زیات کړئ یا دې ځای نه زیاتوی شي یا کم یې کړئ، دې ځای نه کمولی شي، رنګ ورکوئ د تیر شکل په څیر باندې د دایرې او د مستطیل په مربع د دې شکل ته ورته یو شکل ده. صحیح ده؟ خو د پالیګن د پنځه زولې لري، مطلب پنځه کونجونه لري. نو د دې خپله پراپرټي ده د تیر په څیر باندې. که غواړئ چې مثلا تاسو داسې سایز زیاتوئ، صحیح ده، نو کولی شي دلته سایز زیات کړئ، او یا ډایرکټ کولی شي د دې ځای نه سایز زیات کړي. د سایز دونه مشکل خبره نه ده، اسانه ده، داسې سایز زیاتولی شي. هسې نو که غواړئ چې کوم بل ډرا کوئ، تاسو کولی شئ بل هم ډرا کړئ، رنګ ورکوئ، رنګ دې ته شین رنګ ورکړئ، او کوم داسې کوم بل ډرا کوئ. صحیح ده؟ نو مختلف رنګ ستاسو خپل د خوښې مربوطه چې کوم څومره غواړئ هماغونه تاسو څه کولی شئ رسموی شي. نو دا راخلم هلته ټول مې سلیکټ کړه، په کیبورډ کې مې ډیلیټ بټن پریس کړل، دا مې لرې کړه. صحیح ده؟ راځم بیا پې کلیک کوم، یو بل پالیګن دقیق پالیګن چې کنټرول پریس نیسم ورسره رسموم. نو تاسو ګورئ دا ما رسم که. صحیح ده؟ راځو د دې پراپرټي ته دلته موږ سایز زیات که. صحیح ده؟ او که چېرته دا لاک آن اوسي نو صرف په یو په سطري شکل باندې د دې سایز زیاتېږي، او که چېرته دا آف اوسي نو په عین وخت کې څه کېږي، په عین وخت کې په سطري او ستوني شکل دواړو باندې سایز د دې زیاتېږي. صحیح ده؟ نو دا عموما خلاص ښه ده. او دې باندې تاسو کولی شئ روټیشن ورکوئ. مثلا زه ورته وایم چې 45 درجې روټیشن وکړه، نو تاسو ګورئ چې 45 درجې څه شي د روټیټ شي، مطلب تاو شي. صحیح ده؟ کنټرول زیډ وهم چې بېرته عادي شکل ته راوړي. نو راځم دې ته رنګ ورکوم، چې رنګ ورکړو بیا به لږ دقیق معلوم شي. نو اوس راځم، تاسو ګورئ چې دا به زه لږ څه داسې سایز زیات کوم تر څو تاسو ته فرق معلوم شي. نو تاسو ګورئ چې دلته لږ روټیشن به هم ورکړم. صحیح ده؟ لږ روټیشن مې ورکړ. نو تاسو ګورئ چې که چېرته غواړئ چې اړخ میرر یې کوئ، هارزنټلي سطري شکل باندې میرر ورکوئ، نو تاسو ګورئ چې هغه شکل ښي طرف ته راواوښته او ښي طرف یې چپ لاس ته واوښته. صحیح ده؟ او همدارنګه غواړئ چې لاندنۍ برخه پورته کړئ او پورتنۍ لاندې کړئ، نو دلته به راشئ، دلته څه کړئ، میرر ورټیکلي کړئ. دې باندې تاسو کلیک کړئ نو دا لاندنۍ برخه به پورته شي او پورتنۍ برخه به ښکته شي. صحیح ده؟ نو راځو بېرته کنټرول زیډ وهم. صحیح ده؟ بېرته صحیح شکل ته مې راوسته. کنټرول زیډ باندې بېرته ریورس ځي او مطلب اوریجنل اصلي حالت ته بېرته ځي. صحیح ده؟ او که غواړئ چې کوم آپشن یې ما پې عملي کړي دي او غواړئ هماغسې بېرته کوئ، نو کنټرول شفټ زیډ به پریس کوئ. صحیح ده؟ نو تاسو کله بیرون یو دفعه کلیک کوئ، کنټرول شفټ زیډ. صحیح ده؟ نو تاسو کوم عملي کار چې کړی نو کنټرول شفټ زیډ چې وایي بېرته هماغه شکل ته راځي. کنټرول زیډ بېرته پخوانی حالت ته ځي. نو راځو دلته غواړئ بل موږ سره دلته د زلو زیاتوالی ده. صحیح ده؟ پوینټس اور سایډ، مطلب یا دغه نقطې ګورئ چې څلور نقطې دلته، بلکې پنځه دي، 1 2 3 4 5 6
صحیح ده. د خپلې که غواړئ دغه نقطې پکې اضافه کړئ کولی شئ، یا مثلا دغه زر ورته زیاتوئ چې اوس پکې 15 دي، نو که چېرته دا پورته کلیک کړئ نو دا به شپږ شي. صحیح ده. نو تاسو ګورئ چې 1 2 3 او 1 2 3 شپږ دانې شو. صحیح ده. نو شپږ زولي شه، غواړئ بله زوله پکې زیاتوئ وکوئ، نو تاسو کولی ګورئ بل شکل ته وړي همداسې زیاتوئ. صحیح ده. او هر څونه چې تاسو زیاتوئ اضافه کېږي پکې، او که غواړئ چې کمې کوئ. صحیح ده. زه راځم ورته وایم درې زولي که. صحیح ده. نو تاسو ګورئ چې درې زولي شه، یو مثلث شکل غوره کړه. صحیح ده. نو راځم د دې کاپي وباسم. په کاپي کې ویستلو باندې موږ په کیبورډ کې لیفټ کلیک پریس او دې خواته ماوس ډرا کول او رائټ کلیک ورسره کول، نو دې سره یو کافي ویستل کېږي. صحیح ده. رنګ مې ورته بدل کړم. بېرته راځم د دې ته وایم چې څه وکړه، څلور ځلي وکړه. څلور ځلي شه درته راځم ورته وایم چې د دې آوټلاین خط مطلب دغه د بارډر لاین لږ ډبل کړه، نو شل مې کړه. نو تاسو ګورئ چې دا لږ څه ډبل شه. ته ورته چې نه لاین مې په کار نه ده، زه وایم چې داسې خلاص لاین اوسي ډاټ ډاټ، نو تاسو ګورئ چې دا ډاټ لاین شه. صحیح ده. او دا چې دی دا ځان ته ټیپونه دا په ګراف کې ټکسټ کې استعمالیږي. صحیح ده. او دا کرف چې دا موږ سره په آینده کلاس کې خپل بیل کلاس دا کې به اخلو. صحیح ده. نو دا موږ سره څو پالیګن ټولو. اوس راځو څه کوو، بل راځو بلې برخې ته چې سټار ده. سټار باندې مې کلیک کړم. تاسو ګورئ چې دا کرسر څه شو، د سټار شکل ته واوښته. نو راځم دا ډیلیټ ومه، او راځم دلته یو سټار رسمومه. نو دا سټار ما رسم که چونکې دلته زولې زیاتې دا کمومه. نو تاسو ګورئ چې یو سټار شکل غوره کړه. صحیح ده. 15 زولي. نو د دې دا خو تیر په شکل باندې ټولې پراپرټیانې یو شیپ د یو ټول پراپرټي چې تاسو زده کړه هوبهو نور یو دوه درې نور پکې چینجز وسي، نو ټول هوبهو همغه یو شکل ته وسي. صحیح ده. نو راځو بل د سټار ده. راځو بیا هم که غواړئ چې مثلا اړخ یې را بدل کړئ، دلته دې ته رنګ ورکوئ. اول وایي په دې باندې به کلیک کړئ چې کله رنګ ورکوئ. دلته ما کلیک وکړه. صحیح ده. په دې چې کلیک وکړم نو دلته سور رنګ ورکومه. سور رنګ مې ورکړ. او اوس راځم څه کومه سټار ته. نو که غواړئ چې څه کوئ اړخ یې بدل کړئ، اړخ یې بدلوئ چې بره نه لاندې همداسې هوبه چینج پکې کوئ، هر رقم چې تاسو خپله خوښه ده هغه د تیر په شکل باندې چینج پکې کوی شئ. خو تو وینا چې زه مې یو سټار رسمومه، اول به بیرون کلیک کړئ، بیا به راشئ د دې باندې به کلیک کړئ، نو تاسو ګورئ یو سټار به رسم شي. راشئ ته رنګ ورکړئ، نو تاسو وکړه د رنګ یې ورکړه. صحیح ده. ته وایي چې نه زه راځم دغه شکل رسمومه، نو تاسو ګورئ په هماغه مې کلیک. خو شرط یې دا ده چې مثلا تا اوس دا الریډي سلیکټ شوی که نه، دا سلیکټ شوی ده او غواړې سټار رسموی، نو اول به بیرون کلیک کوي، بیا به راشي په دې باندې به سټار باندې به کلیک کوي، بیا به دلته راشي څه وکړئ ګورئ چې سټار موږ رسم کړه. او که غواړئ دا شکل رسموی دا خو دې شکل ته نه وړي، خو چونکې یو وارې به بیرون کلیک کوئ بیا به یې رسموئ، نو دغه شکل ته به رسم شي. صحیح ده. بیا دلته تاسو کولی شئ زولې ورته کمې کړئ یا زیاتې کړئ. صحیح ده. زه ورته دا شکل مې جوړ کړه. صحیح ده. او غواړئ چې مثلا بل جوړ کړئ، دې ته دا رنګ ورکړئ. صحیح ده. نو ډېر هره زوله چې تاسو کموئ داسې مختلف شکلونه ځان ته غوره کوي. دا شکل ده، زه ورته وایم راځم دې نه څه کومه، نو دلته راغلمه شپږ زولې مې کړه. صحیح ده. نو ګوره دې نه دا شکل شو. نو مختلف شکلونه، نو کورډر ډېر په اسانه په یو هغه کې شپږ رقمه شیپونه څه کړي ځای پر ځای کړي دي. بل موږ سره دلته د دې آوټلاین د هماغه تیر په څیر باندې خبره ده، رنګ ورته بدل کړه. نو دا رنګ ورکړئ، دا رنګ ورکړئ، دا رنګ ورکړئ، رنګ چې ورکړئ ته وایي دا رنګ مې خوښ نشه. صحیح ده. بل رنګ ورکومه، تا د بانجاني رنګ دې ورکړه آوټلاین ته. صحیح ده. او بیا راځي مثلا د وایي چې دا لاین د بانجاني لاین په کار نه ده، دې ته زه هغه ورکومه ډاټ ډاټ لاین ورکومه. صحیح ده. دا دې ورکړه. نو راځي دلته ډېر مختلف ډیزاینونه دي، هر ډیزاین چې تاسو آوټلاین ورکولی شئ. صحیح ده. دا رنګ به ورته بدل کړو، لږ دقیق ښکاره شي. نو ګورئ داسې مختلف شکله ډیزاینونه موږ څه کړل، دا موږ جوړ کړل. راځم دا ټول سلیکټ کومه، دا پیک ټول مې باندې مې کلیک کړه او دلته راغلم، دا ټول مې څه کړل سایز مې ورته وړوکی کړه او دا به داسې د کونج دې اړخ ته کېږدمه. صحیح ده. بل موږ سره دلته څه ده،
بل موږ سره دلته سپیرل دا یو تاوتوي شکل دی، ډېر ښکلی ډیزاین جوړوي. تاسو کله په دې باندې کلیک کوئ په کیبورډ کې شارټ کټ ای ده، په دې باندې چې کلیک کوئ نو د دې یو بله پراپرټي به خلاص شي. نو دلته به د کرسر شکل به هم سپیرل ته واوړي. نو تاسو به په دې باندې نارملی کلیک ونیسئ، لیفت کلیک پریس او ډریګ به یې کوئ، صحیح ده، مثلا تاو به یې کوئ. نو تاسو ګورئ داسې یو شکل به جوړ شي. که غواړئ چې آوټلاین ورکوئ آوټلاین ورکولی شئ، صحیح ده، هر رنګ چې ورکوئ صحیح ده رنګ ورکولی شئ. سایز یې کموئ نو دې ځای نه سایز کمولی شئ، صحیح ده، سایز یې بېرته زیاتوئ، سایز بېرته زیاتولی شئ. او دلته موږ سره د دې خپله پراپرټي ده. که غواړئ چې د پراپرټي کې کار وکئ نو راځئ دلته اول د سپیرل ریولوشن ده، صحیح ده. مثلا ریولوشن د تاو د کړیو ته وایي. نو تاسو ګورئ د دې څو کړۍ دي، بره نه حسابو، 1 2 3 4 او بل دننه څو ده، 5 کړۍ دي. که غواړئ چې نه د دې کړۍ څه کوئ کمې کوئ 4 کړۍ کوئ، په دې کې به چینج نه راځي، خو چونکې بل کډر رسمي هغه به 4 کړۍ راځي. نو تاسو ګورئ چې دا به 4 کړۍ شي. نو حسابوي د بره نه 1 2 3 4، نو چونکې دا 4 کړۍ شوې، صحیح ده. بیا بله کړۍ کموئ، دریم شوه، په دې کې به چینج نه راځي، که نه وي رسموي هغه به 3 کړۍ اوسي. نو تاسو ګورئ دا 3 کړۍ شي، 1 2 3 3 کړۍ شي، صحیح ده. د دې ته به آوټلاین ورکړم او لږ به یې دا سایز هم زیات کړم، صحیح ده. نو تاسو ګورئ دا 3 کړۍ شي. همداسې بله یو خط بل کموئ، ورته 2 کړۍ والا جوړوئ، صحیح ده. نو دا ګورئ چې یو کړۍ بل هم کم شه، صحیح ده. یو تاو باندې یو تاو بل کم شه، صحیح ده. غواړئ چې نه راځي چې زه وایم 9 کړۍ د یو سپیرل جوړ شي، نو تاسو ګورئ دا 9 کړۍ جوړ شي. دننه نه چې حساب کې 9 کړۍ راځي، صحیح ده. کورولا ډېر دقیق زوم کوي. نو دا چې لږ داسې رازوم کې په ماوس کې به سکرول اپ کې، صحیح ده. نو ګورئ چې سایز یې څه کېږي، زیاتېږي. نو دننه ډېر نور 9 کړۍ دلته څه شوې، جوړې شولې. ښه، او بل موږ سره شی ده دا چې دا لږ آزادې کړۍ د باندې موږ کلیک کړی ده، صحیح ده. لوګاریتمیک سپیرل چې دا لږ آزادې ګوره دا کړۍ داسې خلاصې دي. او که چېرته په دې باندې تاسو کلیک کړئ دا کړۍ به جوختې جوړې شي. ګورئ داسې یو شکل به جوړ شي. نو د دې ترمنځ دا فرق ده. د دې رنګ بدلوم، دا رنګ مې ورکړه، صحیح ده. دې ته به دا رنګ ورکړم، صحیح ده. نو د دې او د دې ترمنځ فرق دا ده، که چېرته تاسو په دې کلیک کړئ دا کړۍ به داسې آزادې جوړې شي. ګورئ ډېر آزاده جوړ شو. که چېرته په دې باندې کلیک کړئ سیمیټریکل باندې، نو تاسو ګورئ دا کړۍ به داسې شي، جوختې شي، داسې یو بیخي داسې مار شکل به اختیار کړي، صحیح ده. نو د دې ترمنځ فرق هم همدا ده، صحیح ده. او بل موږ سره که چېرته تاسو سایز یې زیاتوئ، بیا هم لکه تیر په سیکل باندې 2 شپږ کړیو والا جوړوم، خو کړۍ دې باید نږدې اوسي. په دلته موږ سپیرل باندې څه کړی ده، موږ په سیمیټریکل باندې کلیک کړی ده او دلته راځو څه کوو، 9 کړۍ والا جوړو، شپږ. بل راځو ورته بله نور هم کړۍ زیات کمومه، نو زه ورته وایم چې دغه 3 کړیو والا پکار ده. نو تاسو ګورئ 3 کړۍ والا په سپیرل کې څه سیمیټریکل کې موږ یو سپیرل جوړ کړ. بل موږ سره راځو دا اپشن په دې کې ډیسیبل ده. که چېرته په دې موږ کلیک کړو نو ګورئ دا ډیسیبل دا به څه شي، موږ سره سپیرل دا ایکسپریشن ده، صحیح ده، ایکسپینشن فیکټر ده. په دې کې موږ سره څه کېږي، هم به همدا کړۍ د دې کړۍ پراخوالی موږ ته ښیي. که غواړئ چې د دې کوم تاوتاوي شکل یې کم کړئ نو دې ځای څخه څه کوئ، کم و زیات کوئ شی. او بل هوبهو هماغسې تاسو غواړئ که چېرته د دې خط زیات کړئ، سایز یې زیات کړئ، آوټلاین دې ځای نه زیاتوی شئ. او هم بیا هم که غواړئ چې مثلا د دې دا ډیزاین د آوټلاین خوښ نه ده دا ورکوئ، صحیح ده، او رنګ ورته دا ورکوئ، نو ستاسو خوښه، صحیح ده. او بل موږ سره د چې ده یو موږ سره دلته سټارټ اراوند نو اراوند هیډ ده او بل موږ سره اینډ ده، صحیح ده. دا موږ سره که چېرته تاسو په دې کلیک کړئ دلته په دننه په سټارټ کې دا شکل څه کېږي، ګوره کنټرول زیډ که زه ووهمه دا داسې شکل ده، سټارټینګ پوینټ یې. نو دا ګوره داسې شکل ده. که چېرته تاسو په دې دلته راشئ او دلته دا ډیزاین کلیک کړئ نو داسې یو شکل به اختیار شي. او دا بل چې دا د ټیل دپاره ده، مطلب د لاست برخې دپاره ده. که ګوره دلته داسې څه نشته ده سټارټینګ اینډ کې څه نشته، زه ورته وایم چې اینډ کې دې څه وي، دا نشان دي. نو ګورئ دا نشان دلته راغی، نو دا یو داسې ډیزاین ترې جوړېږي، صحیح ده.
نور کوم داسې مهم خبر پکې بل نشته ده. صحیح ده. او دا د دې مربوط نه کیږي دا کلوز کرف ته که غواړئ مثلا د دې چینجینګ کوئ د خپلو کې وصلوئ نو داسې ګورئ د خپلو کې څه کړلې وصل کړئ دا یې د دې سره وصل کړه کنټرول زیډ وهم چې بېرته خپل حالت ته راشي. صحیح ده. مثلا د دې کلوز کرف مطلب دا پوینټونه خپل پکې څه کړه وصل کړه. ګوره که زه چېرته په دې کلیک کړم نو تاسو ګورئ دا خپلو کې څه کېږي وصل جوړوي. که چېرته زه راشم دلته څه کړم بېرته دا عادي شکل ته راولم. تاسو ګورئ راشم دلته په دې باندې یو دفعه کلیک کوم. صحیح ده. او دلته راځه دلته څه وکړه ته دا ډیزاین مې په کار نه ده بېرته خط شکل. نو تاسو ګورئ څه شول دا خپلو کې څه شو وصل شول. دا د کوم کمانډ په ترو باندې وشو دا د دې کلوز کرف په کمانډ باندې څه شول د څوکې خپلو کې وصل شولې. او بل موږ سره چې دا کامن شیپ دی کروڑا کې یو څه ریډیمیډ آلریډي مثلا مخکې نه جوړ شوي کامن شیپونه دي چې د هغه نه تاسو کولی شئ استفاده کولی شئ. راځو دلته یو شکل زه وایم چې دلته راځئ دا نور خو عادي خبرې دي هماغه تیر په شکل باندې که غواړئ سایز یې زیاتوئ او همداسې روټیشن ورکوئ او څه کوئ میرر کوئ. صحیح ده. نو او دلته راځئ ته وایي چې نه زه دلته یو کامن یو بل شیپ راخلم. راځم کوم شیپ دی په کار دغه مړی شیپ دی په کار دی راغلی دلته نارملي ډریک کړه نو داسې یو مړه به جوړ شي. رنګ ورکوئ سور رنګ ورکړه. صحیح د مړی سور رنګ یې. صحیح ده. زیړ هم اوسي د شین. صحیح ده. نو دا زیړ رنګ دی ورکړه. راځئ ته ورته دا مړه مې په کار نه ده څه ده راځئ ورته بس دغه نشان مې په کار ده دغه نشان دی څوک جوړ کړه سایز فل کوئ. صحیح ده. آوټلاین یې دا ورکوئ او لاین ته سایز زیاتوئ. صحیح ده. هوبهو همدا ریډیمیډ آلریډي جوړ شکلونه دي. صحیح ده. راځئ د میسج آیکن دی په کار ده کال آوټ شیپ. نو راځئ دې ځای نه تاسو کولی شئ چې څه کوئ ډرای کړئ او رنګ ورکړئ. که غواړئ څه پکې لیکئ دې ځای نه کولی شئ دلته په ټکسټ ټول باندې کلیک کړئ. آینده ټول همدا ده. صحیح ده. دې باندې به بیا کار کوو په آینده کلاسونو کې. نو کولی شئ څه وکړئ دا لیکل پکې وکړئ افغانستان نو تاسو ګورئ دا شکل میسج کې دې څه ولیکه افغانستان دې ولیکه. صحیح ده. نو هوبهو که غواړئ چې کوم تیار آلریډي جوړ شوي دي شیپونه تاسو استعمال کړئ په دې طریقه تاسو کولی شئ څه کوئ استعمال یې کوئ. بل راځم یو بل شیپ په کار ده راځئ بل شیپ راخلئ میسج دې په کار نه ده راځئ ته ورته دغه دا جمع نشان مې په کار ده. صحیح ده. نو تاسو کولی شئ څه کوئ د جمع نشان دی جوړ کړه. صحیح ده. دا رنګ ورکړئ رنګ ورته بدلوئ هر څه چې تاسو غواړئ په کروڑا کې تاسو کولی شئ. صحیح ده. نو دا ګورئ چې مختلف شکلونه په کروڑا کې آلریډي ریډیمیډ جوړ دي او کولی شئ په اسانۍ سره ترې څه وکړئ استفاده وکړئ. نو راځو دلته یو اسانه ډیزاین جوړو پکې زر زر تر څو دا ویډیو سایز زیات نشي. راځم دلته راغلم څه مې وکړه دلته مې یو سټار شکل راواخیسته. سټار شکل مې راواخیسته په دې پرنټ ایریا کې مې داسې یو سټار جوړ کړه. صحیح ده. کنټرول مې پریس ونیو کیبورډ کې کنټرول پریس او په کیبورډ کې لیفت بټن پریس ماوس مې راډریک او دلته مې پرېښوده کنټرول مې پرېښوده. صحیح ده. نو دلته راغلم څه وکړه رنګ مې ورکړه سور. صحیح ده. دا سور رنګ مې ورکړه. اوس راځم پیک ټول اخلم په پیک ټول په اخیستو سره راځم دلته څه کوم شفټ پریس نیسم او د په کیبورډ کې څه کوم دې ځای نه ډریک کوم. صحیح ده. په کیبورډ کې دا شکل مې داسې دې خواته څه کړه راډریک شپ مې ورسره پریس نیولی چې تر څو ګوره که شپ زه پرېږدم دا به خوځي او که شپ ونیسم نو مستقیمه ورسره موازي څه کېږي شیپ جوړیږي. او کیبورډ کې مې ورسره لیفت کلیک پریس نیولی ده یو دمي که زه ورسره رایټ کلیک وهم کافي جوړیږي. صحیح ده. نو که چېرته دا وایي چې نه دا طریقه غلط سخته ده نو راځي دلته څه کوئ کاپي په دې باندې رایټ کلیک کوئ او دې دلته څه کوئ کاپي او بېرته همدلته څه کوئ پیسټ کوئ. څه دی که دلته راغلی پیسټ آپشن پیسټ کاپي کړی هم ده او که نه دلته راغلی دلته یې کاپي که او دلته بیرون راغلی دلته یې څه که پیسټ همدلته کاپي او پیسټ په کیبورډ کې څه کوئ رایټ رو بټن وهئ تر څو څه شي د
دې خواته لاړ شي. صحیح ده. لاندې او باندې درې بټنې چې دي که نه، یو رایټ سایډ زه کلیک وهم تر څو دې خواته راشي. نو یو کاپي مې دلته ویستله. او که غواړئ چې د ټول نه اسانه په کیبورډ باندې دا کاپي دا بیرته ډیلیټ وهم، بیا هماغه طریقه کوم. صحیح ده. په کیبورډ کې مې څه وکړه، لیفټ بټن پریس، کنټرول مې ورسره ونیوه یا شفټ. صحیح ده. راځم دلته راخلم، دلته مې شفټ ورسره ونیوه، رایټ کلیک مې ورسره وکړ، یو کاپي مې ویستله. غواړم چې همداسې دوامداره کاپیانې وباسم، بیا راځم په کیبورډ کې کنټرول پلس آر پریس کوم چې دا اکشن ریپیټ شي. صحیح ده. دلته مې کاپي کړه. صحیح ده. 4 دانې کاپیانې مې ویستلې. دغه شکل به لږ دې خوا کړمه. صحیح ده. او د دې سایز به لږ د دې ټولو څه کړمه، سایز به یې لږ وړوکی کړم. اوس راځم دا 4 وړه سلیکټ کومه، دلته یې راوړم. صحیح ده. دلته یې راوړمه. څه کوم، بیا هم ورسره شفټ پریس نیسم. نو د دې مې یو کاپي ویستله په ټول یو ځای، کنټرول آر وهم. نو تاسو ګورئ چې یو څه شی، یو بیکګراوند مې جوړ کړ، یو سمپل بیکګراوند جوړ شو. صحیح ده. او غواړئ چې مثلا اوس دلته که چېرته تاسو په دې شیپ ټول باندې ریکټینګل ټول باندې ډبل کلیک کوئ، نو تاسو یو د پرنټ ایریا باکس به جوړ شي. او د دې غواړئ چې رنګ ورته ورکړئ، دا رنګ مې پکار ده. صحیح ده. نو دا رنګ مې ورکړ. صحیح. راځم دلته آوټلاین نن کومه سمپل، او دلته د دوی آوټلاین هم ختمومه. نو تاسو ګورئ داسې یو ډېر یو ستاسو د خوښې مثلا دا یو سمپل ډیزاین ده. نو دا یو سمپل ډیزاین موږ څه جوړ کړ، غواړئ د دې آوټلاین دوی ته ورکړئ. صحیح ده. رنګ ورکړئ، دا رنګ ورکړئ، نو ستاسو خپله خوښه ده. نو هغه ستاسو مربوط کېږي چې څه وکړئ، خپل د خوښې ډیزاین جوړ کړئ. نو کوشش وکړئ په دې باندې کوراډا ډېر دلچسپه ده. نو کوشش وکړئ دا زده کړئ. او که چېرته زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي، نو نور خپل ملګري ورته دعوت کړئ تر که څوک غواړي کوراډا زده کړي. نو ویډیو همدلته پای ته رسوو. تر بلې ویډیو پورې مو په لویه لاس سپارم. د خدای په امان.